زړه د کومې نه دا خبره کوم دا خبره یاد ساتئ ګورئ یاد ساتئ دا خبره د کامیابۍ دپاره د ټولو نه اولنۍ پوړۍ هغه توحید او سنت دي عقیده خپله صفا ساتئ بندگی به صرف د الله کوئ درګاهونه دربارونه تعویزونه باباګان پیران کاڼي ګټې ونې دا ګوره ټول هغه کارونه دي چې دا د اسلامي عقیدې خلاف دي ته به خپله عقیده صرف او صرف په هغه یو رب باندې ساتي چې هغه څوک دی الله لا اله الا هو الحي القيوم هغه ذات چې نشتی د هغه نه علاوه د عبادت حقدار بل څوک د الله وی الحي القيوم همیشه ژوندی دی همیشه ژوندی دی او د دې ټولې دنیا او مخلوقاتو نظام د هغه په لاس کې دی لا تأخذه سنة ولا نوم پاک رب باندې نه خوب راځي نه هغه ستړی کېږي نه ترې سیریږي تاسو خپل عقیده په هغه باندې مضبوطه ساتئ هغه ته خپل حاجتونه بیانوئ یو سړی د خاورو ډیري ته ولاړ دی نو د خاورو ډیری به تاله څه درکړي هلک وایي نه نه جي د دې خاورو د ډیري لاندې ډېر لوی سړی پروت دی نو صحیح د لوی سړی پروت دی ښه سړی پروت دی خو د دې ښه سړي خپله معامله د الله سره او زما خپله معامله د الله سره بله دا ښه سړی پروت دی صحیح د منم چې دا ښه سړی دی نو ته خو ده ته وایې ماله دا شی راکوه ماله دا راکوه الله ته دا ووایه الله ته دا ووایه دا څنګه ولې الله ستا ډایرک نه اوري څه هغه رب چې همیشه ژوندی دی او هر څه لیدونکی دی او هر څه اورېدونکی دی هغه ستا څه نه اوري چې ته دته ولاړ یې نو صرف په دې کار نه کېږي چې زه چې د الله بندګي کوم او پیغمبر سره مې محبت دی د الله بندګي مطلب دا دی چې صرف او صرف به د الله بندګي کې د الله سره په بندګي کې څوک نه شریک کې ستا سجده ستا نظرانی ستا منختې ستا دعاګانې ستا عبادتونه د ټول به خالص د یو الله دپاره وي هله به د ټیټ مؤمن جوړیږي او هله به کامیابیږي په دنیا کې او په آخرت کې زموږ په دې ملک کې امن و امان نشتی او غربت هم دی امن و امان هم نشتی او غربت هم دی د دوه غټې مسلې دي زموږ د ملکونو که هغه ته پاکستان وی که هغه افغانستان وی خو هلته دا دوه مسلې ډېرې غټې مسلې دي یو امن مسله د امن کمی دی او دویمه غربت ډېر دی د هغې څه وجه ده دا وجه ته زه بیان کوم هغه وجه دا ده چې هلته د الله بندګي خالص نه کېږي هلته د بابام برخه ده د الله سره هلته د پیروم برخه ده هلته د قبر والم برخه ده هلته دربار هم دی هلته درګاه هم ده هلته تعویز هم دی هلته کوډ هم دي هلته منتر هم دي هلته غلطې عقیدې دي د سترګې رپېدو سره هم عقیده جوړه شوې ده وایي چې ښی سترګه دې رپېږي نو ښه ښه کار کېدو واله دی چې ګسه سترګه دې رپېږي بد کار کېدو واله دی او که سپي وغپل نو څه چل کېدو واله دی که کارغه اواز واوري څه چل کېدو واله دی داسې عقیدې دي دا کومه عقیده ده چې تا تړلې ده د کارغه او د سپي سره خپل عقیده ساتي په الله باندې مضبوطه الله په قرآن کې دا طریقه بیان کړې ده وایي که څوک امن غواړي نو دی به څه کوي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هغه خلک چې په الله باندې ایمان راوړي او توحید عقیده مضبوطه او په دې عقیده کې شرک نه وي أولئك لهم الأمن وهم مهتدون نو د دې خلکو دپاره به امن وي په دنیا کې او په آخرت کې دغه وجه چې زموږ په ملکونو کې او زموږ په معاشرو کې د امن کمی دی موږ د توحید عقیده صحیح نه ده پېژندلې او نن په ځان کې صحیح راوستو او د هغې سره سره د پیغمبر تابعداري ښه مضبوطه تابعداري به کوئ او د چا د ملامتیانو به یېرېږئ نه چې خلک به څه وایي والله که دا خلک دې پرېږدي دا خلک به دې لیونۍ کړي په یو کې دې هم نه پرېږدي او ځکه دا خبره مشهوره خبره یاده ساتئ وایي که څوک ټول مخلوق راضي کول غواړي دا کمقل دی په دماغو کې ډش شوی دی کېدی نه شي چې ټول مخلوق دې تا نه راضي شي خو ته محنت دا کوه چې څوک راضي کړي الله راضي کړه د دې غم رواله چې الله به راضي که ناراضه وي دا پرېږده خلک به راضي او که نه به یې راضي دا خلک د قیامت پر وروسته په کار نه راځي ګورې دا نږدې پلار دې په کار نه راځي
دا رور دې په کار نه راځي دا بچي دې په کار نه راځي تا له منډه د ملک او د قام او د ټول هر څه غم راغستی دی چې دا ټول راضي کړمه دا نه راضي کېږي تا دا ټول او که راضي شي څه فایده نه شي درکولی الله د قیامت مبارک کې وایي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه د قیامت ورځ هغه ورځ ده چې یو سړی به تښتي د خپلې ښځې نه د خپل زوی نه د خپل ورور نه د خپل مور او پلار نه کوم چې نږدې خلک تا ته دي هغه تا نه تښتي ته به د هغوی نه تښتي څوک چاله څه فایده نه شي درکولی چې دا خلک تاله په آخرت کې فایده نه شي درکولی ته په دنیا کې د دوی دپاره ولې د پیغمبر طریقه پرېږدې ته ولې د دوی دپاره چې هغه صحیح اسلام او توحید او سنت پرېږدې نو څو وجې شوې دوه یوه ما بیان کړه د پیغمبر تابعداري او دویم د پیغمبر سره محبت او دریم ډېر مونځونه کول کوم سړی چې ډېر مونځونه کوي که نه الله به دله جنت ورکوي او په جنت کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګاونډیتوب ورکوي په دې دلیل څه دی دلیل پیدا دی تاسو ته ما لږ ساعت مخکې یو حدیث بیان کو چې په هغې کې قصه د ربیعه ابن کعب الاسلمي رضی الله عنه چې هغه رسول وسلم ته وویل یا رسول الله زه دا غواړم چې تا سره په جنت کې څه شمه ګاونډي شمه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته چې فاعدني على نفسك بکثرة السجود بیا صحیح ده وی ربیعه که ته په جنت کې ما سره ملګری کېدل غواړې نو بیا ډېر مونځونه کوه ډېرې سجدې لګوه الله ته هله به ته د پیغمبر سره یو ځای کېږي په جنت کې ګرانو او قدرمنو د منځه اهتمام کوي ډېر زیات ځکه چې دا کومه عقیده چې ما بیان کړه توحید او سنت د دې نه بعد بیا دویمه او اهم رکن د اسلام هغه مونځ دی او دا مونځ چې څوک نه کوي که نه دا مونځ چې څوک نه کوي نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه وایي لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه څوک چې مونځ نه کوي په اسلام کې د سره څه برخه نشته دا د عمر بن الخطاب رضی الله فتوا ده او د دې نه مخکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه ویل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر زمونږ او د کافرانو په منځ کې فرق او دیوال هغه دا دی مونځ کول چا چې وي مونځ پرېښود دا سړی هم کافر شو دومره ګټه مسله ده وړه مسله نه ده ګورئ تاسو دا پته شتي چې کوم سړی همیشه مونځونه نه کوي او دی مړ شو نو علماو د ده په باره کې څه فتوا ورکړې ده داسې معمولي خبره نه ده ګورئ کوم سړی چې همیشه مونځ پرېږدي او نه یې کوي دا د ده طریقه ده او دی مړ شو نو په ده باندې به جنازه نه کوي دی به لامبې نه دی به کفنکې نه دی به د مسلمانانو په مقبره کې نه خښې او د ده دپاره به د بخاني دعاګانې نه غواړي څه معمولي خبره ده ته مونځ نه کوې دا وړه خبره ده د مونځونو اهتمام کوئ او دا ما چې کوم وایي چې ډېر مونځونه کول تا رسوي دغه مرتبې ته چې د پیغمبر سره ګاونډي شي مطلب دا دی چې د دې فرضو نه علاوه نفلي مونځونه به ډېر کې فرض خو به کې فرض خو لازم دي مطلب دا چې یو سړی فرض مونځ کوي او د هغې سره سره نفلي مونځونه هم ډېر کوي د فرض مانځ سره چې کوم سنت دي دا شان تهجد کوي او دا پرېږدي نه په مخه کوي دا سړی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره جنت کې ګاونډي دا ما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې د مانځه اهتمام کوئ الله به د ټولې مسلې اساني کړي خو دا مه کوئ چې سحر په 5 بجې بانګ وایي او تا پسې په 4 بجې ګاډی راځي او ټیکهدار راځي او کار له ځي او هغه مونځ پرېږدي ځکه چې دا 5 بجې دی او کله باز داسې کوي چې کله دا مونځ دی ډیوټۍ د دې ټیم نه مخکې نو بیا یې پرېږدي که ډیوټۍ کې راځي هم پرېږدي که مخکې هم راځي پرېږدي مړه وایي دین نه هم څه مذاق جوړ کړی دی تاسو ټوغې نه کوئ وایي د الله دین پورې چېرته دا ټیکهدار او دا کمپنۍ والا او دا کپیل او دا مؤسسه او دا مدیر دی او دا پلانې دی او علانې دی دا دی چې ته خفه کړی چې د ناوخته کار نه تلی شي چې کله تا ته ووایي چې 7 بجې به ځان را رسې او دستخط به کې او ګوته به لګې نو ته کوشش دا کوې چې پاوکم 7 ورسې ځکه چې دی به خوشحاله شي چې روزانه وګوره دی 5 ساعت مخکې راځي او چې کله د الله مسله راشي نو یا خو مونځ بلکل کوي نه د سحر ده او یا که کوي نو د ښځو په شان په کوټه کې دننه ولاړي د خپل کټ په خوا کې او به زر زر یو څو ټونګې ووایي او بیا ګاډي ته وخېجي روان شي او بیا لاس اوچت کړي وایي الله جنت راکړي او په جنت کې د پیغمبر سره مې ګاونډي کړي او د منظرې دا حال دی او تمه دې دومره غټه او دومره غټې خبرې ترې ډډه لګولې ده
چې زه به د پیغمبر سره په جنت کې ګاونډي کېږم او د منځه دا حال دی مونځونه اهتمام کوئ او دا یې ساتئ په نارینه باندې د جمع سره مونځ کول دا فرض عین دي لازم دي واجب دي الا چې یو سړی معذوری هغه عذرونه شریعت بیان کړي دي او موږ الحمدلله په خپلو درسونو کې په ریاض کې چې زموږ کوم همیشه درسونه په کې موږ تفصیلا بیان کړي دي